دا حقیقت دی. بعض اثرات خاندانی وی، پلار نیکه تکړی نو نوسی مغسې تکړی، او بعض اثرات ناگهانی وی خاندانی وی، پلار نیکه بیخوندی نوسی مغسې بیخوند، پلار نیکه سخیانی ټول قوم سخیانی، پلار نیکه بخیلان او شومانی نوسی او قوم مقصی وی. دا بعض اثرات وی خاندانی اثرات دا موجودی. دې زمان دې کې راته یو لطیفه غوندې یو واقع وی. یو سړی په لاره روانو وږي او غریب ډېر، نو یو خیمه ده، په خیمه کې یو ښځه او یو سړی دی. دی ډېر زیات وږی دی او داسې وږي مې چې خېټه مې چینګېږي. نو ما په هغه خیمه کې هغه سړي ته وویل چې ملګري ډېر زیات وږی ما، او که مهرباني دې وکړله او ما دې یو نوړی ډوډۍ راکړه. وی راته غوسه شو، ډېر بخیل، دا خدای دې بې خو بس تاله به ګټلې ده، تاله به ګټم، دا مزدوري کوه، نشي ګټلې نو په سوالونو پسې ګرځې. وی دومره خبرې راته وکړه چې ډېر زیات یې ملامته کړم. په هغه سوال ستومانون کې د لوږې مړ خو ما خو دا سوال لاله نه و په کار. وی چې یو قدم مې واغېشته، وی د خیمې نه د دقې سړي ښځه راووته. وی ما ته وی کېنه دا بخیل سړی دی، کېنه ډوډۍ دې درکړو. او ډېر دارمدار یې راله وکړو، ډېر دارمدار چې دا ډوډۍ د ده نه ده، دا د خدای ده. په دې ډوډۍ کې ستا حصه ده، ته غریب او فقیر یې، زما بچي دې نه روده شي خو تاله ډوډۍ درکړو. وی زمې دونه دارمدار وکړه، دونه زما عزت وکړه، دونه ما ته مینت وکړه چې به زه کېنولم. او هغه سړي سترګې را ترې کړي دي او تندې یې پړسولی دی د دې ښځې په دې څخه. او دې ښځې هغه سړي ته چې سپېره مسافر دی په لاره ځي، دا کس د ده په ځای ته به یو چا نه دې سوال کو نو څه به وه؟ پرېږې د غریب سړی دی ډوډۍ ورکوم. او داسې ډوډۍ را باندې وخوړه مکلفه چې سم یې موړ کړم. ښځه سخي وخته او سړی کنجوس و. وی په سفر روان شوم چې څه مخکې لاړم، بیا وږې شوم، بیا را باندې یو خیمه راله. چې خیمه څنګه راله نو هلته کې ما خیمه کې دلته کې خو مې لومبې سوال د سړي نه کړی و، سړی بېکاره وخته، ښځه سخي وخته او ښځه په زړه لږه نرمه وي. نو هلته خیمه کې ښځه وه، هغې نه مې سوال وکړ چې خورې یا ترورې وږې مه که ډوډۍ در سرې نو راکړه. هلته ښځه صاحبه راته په غوسه شو، په چغه شوه، دا زما خاوند تا لګټي، سوالونه به کې د سنډا وجود ته دې ګوره، ځانان له مزدوري کوه، زما خاوند ته وګوره ولې مزدوري کوي که نه کوي، ته د هغه نه په څه کمې. یا خدای، هلته خو سړی کنجوس و، دلته خو ښځه کنجوسه وخته. ما خو یې دلته ښځه شی راکړه، دلته به دا ښځه هم هغه ښځې په شانتي نرم دله به. یا ښځې دونه نخرې وکړه، دونه کوکې او چغې په مه ووالې چې دې راسره شرمنده کړم. وی دې کې خاوند راغی، چې خاوند دې راغی یا ښځې ته ډېرې ښه وکړي، خدای دې مردارې بېخ وباسه، ګټه ستا ده که زما ده. مسافر راغی، د ده حق دی چې موږ له ډوډۍ ورکړو. او وی زر یې چاړه را واغېسته او چیلې را لال کړه. وی کېنه دا دی ښه په قلار. او وی دا ښځې هغسې ګورېده، وی ما ته چې پرېږده دې سپی ته، دا دې ګورېږي، مال زما دی، او چې ستا څومره شی پکار یې دله در کوم. وی ښه ډوډۍ را باندې وخوړه. وی چې تلم نو ما وخندل. وی دا سړی ما ته وی چې ولې دې وخندل؟ وی ما ورته وی چې ومې خندل په دې چې مخکې یو خیمه وه او یو دا خیمه ده، نو د هغې نه مې معامله بدله ولیده، چې الټه وخته. هلته سړی مردارو شومو او ښځې سخي وه، زما مینه سماجت یې وکړه. دلته خبره لوړې وخته، ښځه مرداره ده، کنجوسه ده، او ته سخي وختې. وی سړي ما ته وی چې خلک پېژنې؟ ما ورته وی چې نه اخو نه پېژنم. وی هغه ښځه زما خور ده، او دا د هغه خور ده، زما خور ده، په هغه سړي واده ده، او دا د هغه مردار خور ده، په ما واده. نو دا خانداني اثرات خامخی سړی سخي وي، نیکه سخي وي، نو زوی نوسو کې هغه صفت را روان دی. سړی بادري اولاد کې هغسې بادري را روانه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم سخي الله. نو فاطمه رضی الله تعالی عنها هم ګوره کړه، حضور پاک بادرو، نو حضرت حسین بادر یې ته هم ګوره کړه رضی الله عنه، څومره بادري و پکې. حضرت عمر بادرو، بچو ته یې مو ګوره کړه. حضرت ابوبکر سخیو، بچو ته مو ګوره. حضرت عثمان سخیو، بچو ته خاندان ته مو ګوره. نو دا خاندانی اثرات په یو بل کې چلیږي روان.